شپږ اتیایم نمبر مکتوب د یو حاکم ته لیږلی دی او په دې مکتوب کې امام ربانی رحمه الله د دې خبرې بیان کوي چې سلامتی د زړه دا بغیر د الله تعالی د ذکر او د یاد نه بل شي باندې سلامتی د زړه نه راځي. و اتیایم نمبر مکتوب امام ربانی رحمه الله دا پهلوان محمود رحمه الله ته لیږلی. په دې مکتوب کې امام ربانی رحمه الله یو خبره باندې بحث کوي او هغه دا چې څومره یو تعجب کوي چې څومره ښایسته سعادت دی، څومره زبردست نیکبختي ده چې دوستان د الله تعالی هغه یو سړی قبول کی. وی څومره زبردست نیکبختي ده، څومره یو لوی سعادت دی چې یو ځای کې د الله تعالی ولی او بزرګ اوسیږي او تا قبول کی او تا سره مینه وکړي، نو دې تعجب کوي چې څومره زبردست سعادت دی. موږ او تاسو وایو که نه د دې ولی او بزرګ خدمت مې وکړه، دا صحیح خبره نه ده. داسې وایه څومره بختور یم چې الله تعالی د دغه نعمت توفیق راکړه او دې نیکانو ته زه الله تعالی محبوب کړم. دا داسې غیرتیان دي چې دا دې بیا دنیا کې هم نه پرېږدي، بیا دې د دوی د برکت الله تعالی قبر کې هم نجات درکوي او قیامت کې دې هم نه پرېږدي. اته اتیایم نمبر مکتوب دیم پهلوان محمود رحمه الله ته امام ربانی رحمه الله لیږلی دی. دې مکتوب کې هم د یو تعجب اظهار کوي او فرمایي څومره غټ نعمت دی چې یو سړی الله تعالی سره د ایمان او سره د اصلاح د اعمالو تور ویخته ورته په اسلام کې سپین کی. څومره نیکبختي، څومره لوی نعمت دی چې مسلمان او نیک اعمال کې ویخته دي توري او په دې عبادت کې او په نیکو اعمالو کې ستا ویخته سپین شي. هغه حدیث کې چې راغلی دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای د عرش د سوري لاندې به 2 نفر یو پکې کم یو دی وشاب نشأ فی عبادت الله. دلته امام ربانی رحمه الله فرمای څومره لوی نعمت دی چې یو سړی سره د ایمان سره د اصلاح د اعمالو تور ویخته دا سپین کی، دا څومره لوی نعمت دی. او بیا فرمای ځوانۍ کې پکار دا دی چې خوف سړی غالب کی په رجا او په امید باندې. ایمان خو په مابین د خوف او د رجا کې دی، نو چې سړی ځواني خوف ډار به د الله تعالی په ځان غالب ساتي. خوف چې سپینګیری شي کمزوری شي نو بیا به رجا دا غالب ساتي. 9 اتیایم نمبر مکتوب امام ربانی رحمه الله دا مرزا علی خان رحمه الله ته لیږلی. دې کې داغه چې دی نو یو تعزیتی پیغام ورته لیږلی د غم راځي. 9 نمبر مکتوب امام ربانی رحمه الله دا خواجہ قاسم رحمه الله ته لیږلی. په دې مکتوب کې امام ربانی رحمه الله په کلیت باندې بحث کوي. انسان ته پکار دادي چې ټول بدن خپل رب ته وسپاري. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، دا اصل کې دا غایت ترجمه ده. یو څو صحابه کرام رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته راغلو. عبدالله ابن سلام صاحب، اسد صاحب، اسید رضی اللہ تعالی عنہ، دوی دا مخی یهودیانو او بیا اللہ تعالی ورته د اسلام سرمایه ورکړه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې قربان د خالد ورځې تعظیم په بنی اسرائیل باندې فرض وو، نو په منګ باندې خو حتک لازم نه دی کنه، اهانت خو را باندې لازم نه دی، نو منګ به تعظیم کو
چې يهود خوشاله شي. نو الله تعالی دا آیت نازل کړ مؤمنانو ادخلوا فی السلم کافتن. کافتن حال دې د ضمیر د ادخلونا سمانا ټول بدن سره داخل شي په اسلام کې، یا حال دې د فی السلم نه په ټول اسلام کې داخل شي. دلته امام ربانی رحمه الله فرمای پکار دا دی چې سړی په ټول بدن باندې اسلام او دین کې داخل شي او ځان الله تعالی ته متوجي کی، او دا لوی نعمت او دولت به الله تعالی کله درکوي کله چې انسان کې اخلاص پیدا شي. نو ټول بدن به الله ته ورکي. اخلاص به کله پیدا کیږي؟ ودا د اخلاص د لوی سرمایه دا په نقشبندی علی مبارک کې الله تعالی انسان ته ورکوي. کله چې نقشبندی مبارک کې یو سالک داخل شو خواري پکې وکړه نو دا موقوف علیه د اخلاص ته الله به اخلاص درکي. بیا دا اخلاص موقوف علیه د حصول د دولت د سعادت ته، بیا دا سعادت دا موقوف علیه دا د سپارلو د ټول بدن دی الله تعالی د دې د پاره موقوف علیه دا. نو دا نوی مکتوبونه دی پورې مو اجمالوي ان شاء الله بیا به بحث نور جمعو کې کو. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. الہ العالمین اسلام و دین منگتا محبوب کی پہ اسلام راتا عمل آسان کی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم روح منور زمون نه خوشاله کی داغه په سنت راتا عمل آسان کی ملنگ سے مبارک تا صحت کامل و عاجل نصیب کی. ملنگ سے مبارک نہ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پورے څومره مشایخ د سلوک او د طریقت دي، ائمه د شریعت دي، د ټولو درجات عالی کی قرب در قرب نصیب کی. داوی دا تعلق او نسبت راته تا حیات پورې دائم او مستمر وګرځي. څومره متعلقین چې د دې دربار دي، حاضرین غائبین، حیات او ممات، الہ العالمین خص اولیاء په صفونو کې ودرې. دا دربار تر قیام د قیامت پورې د سلوک او د شریعت مرکز وګرځي او د دنیا کنج کنج ته الہ العالمین د دې فیضونه ورسي. ملنګ سے مبارک دا بچی الہ العالمین اولیاء او بزرگان او مجتهدین په صفونو کې ودرې. دا مدرسه خدای کامیاب کی، ان علماء مجتهدین مصنفین فارغ وګرځي. چا څومره حاجات دي که د دنیا دی او د آخرت دی هغه پوره وګرځي. چا څومره مردگان وفات شوي دي زمونږ د والد صاحب سره د ملنګ صاحب مبارک والدینو سره د حاضرینو چې څومره والدین وفات شوي، الہ العالمین د ټولو مغفرت نصیب کی، درجات عالی ورته نصیب کی، قبرونه د جنت د باغچو نه باغچه وګرځي. د هغوی برکات او فیوزات په پسماندگانو وارثانو باندې وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر.